مرګرو ټولو په جمع سره السلام علیکم ورحمت الله. لکه دا سلام جواب مې همداسې راکړو چې زه داسې پوه شم چې دا مولي صاحب د جهاد خبره کوله، ما به خیال تاسو هېرېدلې یې او که نه اوس خو که مولا د جهاد خبرې کوي نه خبرې هغه کوي او ویښته په دې عوام باندې ودرېږي. مړه نه مرئ، په ارام کښېنئ. د دې خلکو ته اکثر وایم مالې زمونږ په شیرین کوټو کې 25 قبرستانه دي. څو قبرستانه دي؟ څو قبرستانه دي؟ مالې دا ټول په جهاد کې مړه شوي دي که نه؟ دا غونډ قبر ستاسو په دې غلډر کې څو قبرستانه دي؟ دا دواړه قبرستانه په جهاد ډک شي، په جهاد باندې ډک دي، بي جهاد کې مړه شوي. لکه د الله بندګانو مرګ شته. ګورې ښه یریږي ما مولي صاحب د جهاد خبره کړه ده، زه خو اوس راغلم د جهاد خبره به زه اوس کوم، اوس به په میدان باندې پته لګي. ښه په نره باندې جواب راکړي د مجاهد په شانې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ماشاءالله اوس راویښ شوي. ښه اوس مجاهد ښکارې وی ملا کی اذان اور مجاهد کی اذان اور. د ملا आवाज بل شانی او د مجاهد आवाज بل شانی. په الفاظ کې ویسه فرق نشته. علامه اقبال وایي په الفاظ کې چې کوم نه فرق نشته د یو قسم. بهرحال ایزان محترم یو مرګره دې حد ته چې کوم دی نه دی بوتل پکار چې هغه بیا وایي چې مثال ته پر زه پدې کې نیم پدې کې نیم دیوبند چا جیداد او جاگیر نه دی چې مولي صاحب باره کې څوک وایي چې دا پکې دی او دا پکې نه دی. دیوبند نظریه ده. څه ده؟ دیوبند څه دی؟ نظریه ده چې د دیوبند به د نظریې سره مختلفې شعبې دي. څه دي؟ د دیوبند څه دي؟ مختلفې شعبې دي. که نن الحمدلله د مولانا الیاس رحمت الله علیه کار، هغه میشن، هغه نظریه، هغه سوچ، هغه فکر د دعوت و تبلیغ په طریقې سره چې کوم دی روان دی، نه دا الحمدلله علماء دیوبند دی ټولو یې الحمدلله. که نن د مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه هغه نظریه، هغه سوچ، هغه فکر د دینی مدارسو په طریقې سره چې کوم دی روان دی، نه دا الحمدلله علماء دیوبند دی ټولو یې الحمدلله. عزیزانو محترمو، که د ختم نبوت میشن د عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه او د مولانا نور شاه کشمیری رحمت الله علیه په میشن باندې روان دي، په نظری باندې روان دي، الحمدلله دا علماء دیوبند دي ټولو الحمدلله. او عزیزانو محترمو، که چری د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د انګریز خلاف د جهاد आवाज اوچتول او هغه سره نور اکابر او دا سلسله د جهاد میدان، دا سلسله د امیر المؤمنین مولا محمد عمر پوری روانه ده د جهاد دا میدان، ندام الحمدلله علماء دیوبند ټولو الحمدلله. عزیزان محترمو، زمونږ مختلفې شعبې دي د علماء دیوبند. مدارس ته عزیزان محترمو دعوت تبلیغ زمونږ د علماء دیوبند میشن دی، د ختم نبوت میشن والا، سپاه صحابه میشن والا، نور میشنونه واخلا. یو میشن چې څوک کوي، مثال ته پر اوس یو دعوت تبلیغ والا مرګره تبلیغ کار کوي، هغه موږ دا نشو ویلی چې د دیوبند نه چې کوم دی ووتو. د بهرحال عزیزانو محترمو، د ما د خبرې مقصد چې کوم دی دا دی چې الله تعالی دې مونږه د اکابرو په نظریه او په عقیده باندې چې کوم دی روان کې ټولو الحمدلله. زه ډېر زیات خوشحاله شوم. دلته تقریبا 14 ختمونه دي او به ماشاءالله په دې وړوکې غونډه کې جمعات کې دومره به درجه کتب شعبې دي. دا ګوره د مولوي صاحب اخلاص دی. یقین درته وایم چې دا د دې اخلاص دی. په دې نظریه کې چې کوم دی د جهاد د میدان په نظریه کې نن خلک ډېر کم دي. ګوره ښه موږ د جهاد خبره چې چېرته کوو په دې عوامو باندې ویښته ودرېږي. څه ودرېږي؟ لیکن دا یو شعر درته وایم، حق نواز جنگوي صاحب چې کله د ضلع جنگ نه پاسېدو او هغه دا نعره والا کافر کافر شیعه کافر، حق نواز جنگوي صاحب په دې میدان کې آواز
او ډیرو خلکو مخالفت ډیرو خلکو چې کم دی هغه ټیم حق نواز زنگوی صاحب دا شعر ویلے ہو وہ میں اکیلا ہی نکلا تھا جانب منزل کی طرف ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا وقت او دور چې کم دی ایزان و محترمو صرف د جهاد را روان دی صرف د جهاد را روان دی او کو تاسو یې نه منئ د امام مهدي سے باره کې څومره احادیث هغه وګورئ خیر دی بیا په خپله به پته ولګي چې څه حساب دی او قسم څه معامله ده لیکن بیا زه سوچ کوم چې دا جهاد به کوي څوک دا خو دا خلک خو نشي کولی دا خلک نشي کولی مولانا عبدالعزیز صاحب چې کله د اسلامی نظام دپاره اواز اوچت کو په کم جماعت کې د عوامو ته علماو ته نه یم کم جماعت کې اواز اوچت کړو مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد کې څه کې لال مسجد کې لاس اوچت کړو نو 30,000 کسانو سونا 10,000 کسانو چې کوم د مولانا عبدالعزیز صاحب په لاس باندې بیعت کړو او چې کله د میدان وخت راغله نو 30,000 کې 3,000 کسان هم نو 3,000 کسان هم نو 3,000 کسان هم نو ایزان محترمو دغه شان نورو خلکو چې کوم دی اوچت کړو نه موږ هم ګورو موږ هم ستاسو دا نظریه او سوچ او فکر چې کوم دی جهاد طرف ته جوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات خود 27 مرتبه میدان جهاد ته چې کوم دی تللی پخپله چې کوم دی جنګېدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله شهید شوی غاښونه مبارکونه شهیدان شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله یو کافر مردار کړی جهنم ته لېږلی دی کافر مردارولو څونه غټ ثواب دی تاسو عزیزانو محترمو زه کله ناکله دا خبره کومه مالی چې کافر مردار کې او جهنم ته ولېږي د دې دومره ثواب دی چې ته ډایرکټ جنتي شو ته ډایرکټ جنتي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قاتل او مقتول به یو ځای کېږي نه نو معلومیږي کافر جهنم ته لاړ دا مسلمان به چې کوم دی جنت ته ځي عزیزانو محترمو د خبرې مقصد مو چې کوم دی دا دی چې الله تعالی دې زمونږ سوچ او نظریه چې کوم دی د جهاد کې زمونږ فکر چې کوم دی د جهاد جوړ شي دا دومره مبارک محفل دی دې محفل کې موږ ته د خپلو ګناهونو نه توبه وباسل پکار دي چې موږ د ګناهونو نه توبه وباسو او الله طرف ته چې کوم دی رجوع دا د ختم قرآن محفل دا هم د دې دپاره جوړي چې انسان الله ته نږدې شي الله ته نږدې شي نفرتونه ختم شي محبتونه سیوا شي یو نظریه ته دومره ترجیح او سوچ مه ورکوه چې بلې نظریې والا چې کوم دی ته مني نه موږ صرف مدارسو سره تعلق ساتو څه سره دعوت تبلیغ میشن ته زموږ سلام دی څه دی زموږ سلام دی ورته ځکه ما د خپلو اکابرو ویلي د مشرانو دپاره د سپین ږیرو دپاره د دعوت تبلیغ نه ښکلې مدرسه چې کوم دی بله نشته دی وایي سبحان الله منګه صرف مدرسې سره تعلق ساتو کنه کم سړی چې په میدان جهاد کې لګیا دی نو که جهاد ورسره نشي کولی دعاګانې ورته کوو څه ورته کوو دعاګانې خو ورته کوو که نه د فلسطین مسلمانانو لپاره موږ دعاګانې نه کولې هر جمعات کې چې کوم دی کېږي او قسم هغه مجاهدینو دپاره چې کوم دی دعاګانې کېږي حماس نوم موږ په فخر سره لو بله ورځ یو نوجوان زوی پیدا شوی ما ته یې څه نوم پکې ده مالې حماس پکې ده ما ته حماس څه معنی ده مړه دلیر او بهادر دلیر او بهادر مالې حماس نوم پکې ده منګه چې کوم دی هغه نومونه بیا خوښو د هغه مجاهدینو هغه مشن خو پرېږده د هغې هغه نومونه سره هم زموږ مینه او محبت وي زموږ مینه او محبت وي عزیزانو محترمو الله طرف ته نږدې شي الله سره تعلق جوړ کړئ الله سره محبت جوړ کړئ قسم مې دي په خدای د زندګۍ په سکون باندې به پوه شي دنیا به مو مخی او آخرت به مخی بنی اسرائیلو کې یو سړی یو کم 100 مړي کړي څومره یو کم 100 مړي کړي یو راهب ته لاړ ورته ویلې وې ما یو کم 100 مړي کړي دي زه کچرې توبه وباسم الله تعالی به مې توبه قبوله کړي او که نه هغه ورته وایي چې تا یو کم 100 مړي کړي دي ستا به توبه څنګه قبلېږي هغه کس راولګېدو دې راهب نه سر کټ کو 100 برابر کړه څه کړه 100 برابر کړه بیا مخکې لاړ یو بل کس ته هغه هم یو غټ عالم و راهب و هغه ته ویلې ما پوره 100 مړي کړي دي الله تعالی به زما توبه قبوله کړي او که نه
الله تعالی به زما توبه قبول کړي او کنه هغه ورته توبې دروازه خو کلا وده توبې دروازه خو لا نه ده بنده شوې کچري د انوار د قبلې له طرف راوخته د توبې دروازه به بنديږي یا په تا باندې د ځنکدن جټکې راغلي الله دې موږ ټول باندې ځنکدن اساني کوي امين او پروردگار عالم دې د دې ختم قرآن په برکت سره زموږ خاتمه په ایمان سره کوي امين قسم مې دې په خدای په دغه یو تمنا مو پاتې ده اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام ومن توفیته منا فتوفوا علی الایمان یا اللہ کا زندگی راکے یا اللہ کا جون راکے یا اللہ کا حیات راکے پا اسلام مانے اسلام استقامت را نصیب کی ومن توفیته منا فتوفوا علی الایمان یا اللہ کا مرگ راکے دی ایمان سر مرگ را نصیب کی وای سبحان اللہ ایزان محترم دا ارمان مو دے چه خاتمه مو چه کم دے پا ایمان سرش وے توبې دروازه کلا ودا یو چې کله نور د قبلې نه راوخته د توبې دروازه به بند شي دویم په تا باندې د سلکدن جټکې شروع شي هغه ټیم به بند شي تا ته خو توبې دروازه کلا ودا خله توبه وباسم څه وکم لاړ شه پلانکي کلي ته لاړ شه څه ته پلانکي کلي ته لاړ شه موږ ته چې دا سپینګیري وایي که نه یاره بس دی توبه وباسمه او بس نور دا کارونه نه کومه څه وکم زه ورته یم 4 میاشتو ته لاړ شه وایي سبحان الله موږ سره بله لار نشته دی چې دې سپینګیري سره زه څه وکړم مدرسه کې دته د سبق نشم ښودلی دی که سبق ورته زه ښیم دی وایي علي فلام درعله وحیم درحم ودار پېشنو الذي څه وایي غریب سوچ کار نه کوي که نه علي فلام درعله وحیم درحم ودار پېشنو الذین نه د ده لپاره بهترینه مدرسه هغه دعوت تبلیغ دی نه ده چې کوم دی کله توبه وباسله دا راهب ورته وایي لاړ شه پلانکي علاقې ته هلته د نیکانو علاقې کلی دی هلته لاړ شه هغې سره اوسېږه نه ستا به چې کوم دی زندګي بدلی شي دی هغه کلي ته روان شو چې هغه کلي ته کله دی روان شي په لاره چې کوم دی د ده نه روح ووت په لاره ده نه روح ووت د عذاب پرشتیم راغله او د رحمت پرشتیم راغله دواړه پرشتي راغله یو وی دا منګه بوزو بل وی منګه بوزو لانجه جوړه شو تنازع شولا یو وی منګه بوزو بل وی منګه بوزو سلسله چې کم دی روانه وا الله دربار کې چې کم دی خبره پیښ شو الله چې کم دی دواړو پرشتو ته ویلي د رحمت پرشتو ته د عذاب پرشتو ته چې تاسو زمکه پلیش کړئ کچری د کلی طرف ته زمکه لګوي نو د عذاب پرشتي دی بوزي او کو د نیکانو کلی طرف ته زمکه لګوي نو بیا د رحمت پرشتي دی بوزي نو چې کله زمکه پلیش کړه نو د نیکانو کلی طرف ته یو لیش کم وختله یو لیش کم وختله د رحمت پرشتو چې کم دی روان کو او هغه چې کم دی بوتو ایزانو د توبه وباسلې وه لیکن لا په خیر ادم نه وکړي لا نیکانو سره ناستم نو لا علماو سره ناستم نو الله تعالی چې کم دی د رحمت پرشتو ته چې کم دی حواله کو که موږ او تاسو په حقیقت کې توبه وباسو او بیا د علماو سره محبت کو علماو سره مینه کو نو الله به موږ سره څونه د رحم معامله کوي څونه د رحم معامله به را سره کوي تبلیغ والا ملګري تاسو ته درځي دعوت خبر ورته کوي چې هلکه راځه حی علی الفلاح اذان درته کېږي کامیابۍ طرف ته راځه نه ځان نه به چې کوم دی شداد نه جوړو ښه ځان نه به سره جوړو شداد کیسه خو هم نه ده اورېدلې اورېدل هم د عوامو ته علما خو پرېږده خو بحران دي او شداد کیسه مو اورېدلې ده ما خو خپل بیان ختمو که نه ما په خیال دي د شداد کیسه نه ده اورېدلې دا کیسه درته کومه وی کم درته و که نه زما په خبره پوهېږئ زه ګوره کوچې ما سره زما دا جبه لږ ګډه وډه شي ګوره په خبره خو پوهېږي او که نه وکم د شداد دا کیسه څوک څوک وایي چې مې کوه لاس اوچت کوي مې کوه بس به خبره ختمه مې کوه لکه د الله بندګان تاسو خو یو هم شوقین یې څوک څوک وایي چې مې کوه د شداد دا کیسه درته بیانومه ښه مختصره 5 منټو کې درته کومه په باچاهانو کې داسې باچاهان هم تیر شوي دي چې هغې وي انا ربکم الاعلی زه د ټول نه لوی خدای یم د ټول نه لوی خدای یم شداد ته دینداره خلک ورغله لکه څنګه نن سبا دا تبلیغ والا ملګري دروازه ټکوي او تا ته وایي چې راځه هلکه راځه دین طرف ته راځه یو قسم دغه شان دینداره خلک ورغلو ورته ویل ای شداد اعبد الله د الله تعالی عبادت وکړه
الله طرف تراشه الله سره مینه وکا الله سره محبت وکا الله رب ومنا شداد چې کوم دی ته وایي د نیکانو خلقو ته وایي که زه د الله عبادت وکړم د څه به وشي څه به وشي نیکان خلق خو به لالچ ورکوي ورته وایي جنت به وي حورې به وي نعمتونه به وي په هغې کې یوه حوره جبرائیل علیه السلام وی کله چې زه جنت ته ننوتم او ما یوه حوره ولیدله او هغه ما ته مسکی شوه او د هغې دا ثنا علیا یا سفلا دا غاښونه مخامخ ښکاره شو نو دا غاښونو روشنایي دونه وه چې ټول جنت روښانه شو سبحان الله دا جنۍ به څومره ښایسته وي دا به څومره ښایسته وي چې ټول جنت روښانه شو د دې د غاښونو د هغه پلکا سره یو قسم وی دا نعمتونه بھئی نور بسی جنت کی وی دا شاتو نهرونه بھئی نور بسی دا پیو نهرونه بھئی نور بسی دا شرابو نهرونه بھئی نور بسی یاقوت بھئی زمرود بھئی نیلم بھئی مرجان بھئی نور بسی محلات بھئی شداد وی دا ټول خوزه کولی شم دا ټول خو ما ته د جنت لالچ سره راکوي شداد چې کوم د اعلان وکړو په خپل حکومت کې خپل دور حکومت کې اعلان وکړو چې هلکه زر ټیکداران راولي څه راولي زر ټیکداران یو ټیکدار ته زر کسان ورکړل څه ورکړل زر مزدوران ورکړل ټیکداران ټول څومره شو 1000 یو ټیکدار سره څو مزدوران شو زر مزدوران شو ګلکاران او مصریان هلکه جنت جوړ کړي څه جوړ کړي جنت جوړ کړي جنت په جوړېدو باندې شروع شو بنیادونه چې کم دی هغه د قسمه قسم عجایب او غرایب شذون را ډکړو علماء لیکلي دي مزید الایمان کتاب کې وایي چې بنیادونه د اوبو تحت رسول او یو دیواله 500 فٹ اوچت کو سونا 500 فٹ چې کم دی یو دیوال اوچت شو 1500 فٹ چې کم دی اوچت شو 1500 فٹ یو دیوال اوچت شو ایزان محترمو بیا د هغې نه پس چې کوم دی ګلکاران چې کوم دی لګیا کړه 12 کاله ګلکاران لګیا دي څو کاله 12 برس 12 کاله ګلکاران لګیا دي زر ټیکداران دي او یو ټیکدار سره زر مزدوران دي ایزان محترمو علماء لیکلي دي چې په دې کې زر محل جوړ کسو او په یو محل کې یو محل کې زر ستنې دي ساسه په دې جماعت کې څو ستنې دي دوا نو په دې کې چې زر ستنې وي دا به څونه غټ محل وبو کنه یو محل کې زر ستنې دي او غیر چاپیر د دې خار نه زر منارې جوړ کړي څه زر منارې هغه کې د چوکیداری لپاره خلک کینولو یو مناره جوړېدل منګه په دارالعلوم انوار القرآن مولوی صاحب چیرته کوم مدرسه یاده کې د موټروي په غاړه باندې په دې موټروي چې زی هغه مناره ښکاري یو مناره جوړه کړې ده هغه ټوله تقریبا 100 فټه نه ده یا 100 فټه ده 100 ته رسیدلې ده اوس پورې بلا سر ته نه ده رسول الله په طریقې هم نه پوهېږي چې خدای سبق کو شداد د دې خار نه غیر چاپیر زر منارې جوړې کړې سی جوړ کړې زر منارې جوړې کړې ورسره د پیو نهر د شاتو نهر د شرابو نهر د اوبو نهر او دې نهرونو باندې غیر چاپیر عجایب او غرایب ونی او د دې نهرونو دا غاړه نه ده د یاقوت کاڼي پکې خودل سی پکې خودل یاقوت دې چرته لیدلې ده د زمرد کاڼي کې خودل د نیلم کاڼي کې خودل د مرجان یو پیر د سواد ته تل مسواد ته ما دا مولوی صاحب ویل مولوی صاحب ودل ته زمرد راوتی دی په دې غر کې مالې خراده چې وی ګورو کنه نه چې ورغلو ناغه زمرد طرف ته همغه نه پری خودو لیکن هغه سین په غاړه باندې خلکو دا هغه غر هغه خاور راوړه او هغه په دې وبو کې چانکولا نه پای کې به دونه زمرد دی خاور کې خلکو پیدا کول نه منګه مور سر ودرېدو یو کاکا ته ویل مال کاکا تا په کې څه پیدا کړی دی او کنه و یا ما به پیدا کړی یې دې ګوت دا بن نه دی دونه کانه دای ما ته خودو مالدا د 100 روپو دی وې دې په 10000 روپۍ غوښتو ما نه دی ور کړی په 10000 روپۍ غوښتو ما نه دی ور کړی نه زمرود داغي کانی چې کم د غیر چاپیر په دې نهرون باندې کې خودل ناشنا پرشي واچو شداد سجوړی جنت جوړی عجایب او غرایب مرغی هغه چې کم د کې خودلې غیر چاپیر په دې نهرون باندې
او نور ناشنا چې څه په جنت کې وو دې تبلیغیانو ته ویلې وایه ماته څه پکې دي قالینې پکې دي نرمې فرش پکې دي دا پکې دي دا پکې دي دا ټول ارسه برابر 12 کاله پس جنت تیار شو څه تیار شو جنت تیار شو شداد چې کوم دی ډیر په غرور او تکبر سره الله دې موږ ټول غرور نو ساتي وای امين عاجزي لوی بادشاہي د ګوره فقيري کوي عاجزي کوي د عالم سره عاجزي خوان کوي او د مالدار سړي سره عاجزي خوان کوي اے د عاجزي تاسو څوک پیسې نه تختې چرته پیسې نه تختې مالدار خلک چې کوم دی دا ډیر زیات عاجزي کوي یو پیسو والا یو علما د دوالو کې چې کوم دی عاجزي ډیره زیاته پکار ده چې څومره عاجزي وي ان شاء الله دومره الله تعالی ترقی ورکوي من تواضع لله رفعه الله مکوي چا سره زدونه مکوي بغضونه مکوي کینی الله تعالی نه سوال کوم ربا د دې قران په خاطر د کینی او د بغضونو دا کوم وبا چې راغلی دا خدای دې په الفت او محبت باندې بدل کې وای امين کور په کور کینا ورور سره کینا زنانه او کینا بغض حسد دې حد ته رسیدلې دي قسم می دي په خدای مسلمان چهره مکمل بدل شوی دی رب سوال کوم خدای دا د الفت او محبت سره بدل کی الله ته سګران نه دی یو قسم من تواضع لله رفعه الله چا عاجزی وک الله تعالی به بلند کی رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ روایت ته مسند احمد کې بدریو شیزونو باندې قسم خوري قسم آقا نامدار پسو شیزونو قسم خوري لګويخ کې نه پسو شیزونو باندې بدریو شیزونو باندې قسم خوري یو په دې باندې قسم خوري چا سره چې ظلم وشو او د ظلم بدلا غستې شي ساغستې شي بدلا غستې شي او د هغه باوجود هم چې کوم دی هغه معاف کی الله تعالی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی زما دې الله په ذات باندې قسم وي چې الله تعالی به دې سړی ته عزت ورکړي نن موږ سویو پښتانوي مړه کما پرې خو د ما بیزتی وشي زما سپک کار شي پیغمبر د خدای قسم خوري کچا یو ظالم سره د دې چې دې بدله مغستې شي وسم برسي او د معاف کو الله تعالی به دې ته کوم د عزت ورکړي دویم نمبر پسې شي باندې قسم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چا چې د سوال لار کولا وکړه د سوال کې سوال الله تعالی به غربت دروازې کولا وکړي دې په ټول مرغري دې په ټول مرغري زما یو پیژندګلو والو ما ته وی مولوی صاحب ستاسو د رشتہ دار ما ته زکات راکړي به والا موته کنا صحتمندو لیکن غریب خو ټیک ټاک ما ورته ویل زکات خو در باندې کیږي وایلا زکات در باندې کیږي والا کنه ټول مرو به هم دې زکات ته ناست کوای نه لې الله تعالی به در باندې خپل غیبی دروازې چې کوم دې کولاوي کی دریم نمبر قسم پیغمبر د خدای په سبانه خوري وې زما دې د هغه ذات باندې قسم وي چې د کم ذات په قبضه کې زما جان دې په صدقې سره مال کمیږي نه سیوا کی صدقې سره مال کمیږي نه سیوا کیږي مال نورم سیوا کیږي مال زمونږ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی سے هغه فرمایي چې اے مالدار خلکو زم درته یو قسم خورم درته خورم چې په زکات ورکولو کې غریب ته پیدا لګا ده او مالدار ته ډیر ده غریب ته څه رزق تور کې د رزق وعده خو الله کړي وې ته مور کو سکال زکات او ما ته وایا چې کم غریب دلته مړ شو دا ټول مالدار خلک د زکات نه ورکړي او به نو چې کم غریب دلته مړ شو او مالدار ته څه پیدا ده د دمبال د حفاظت ذمہ داری د چا په ذمہ شو الله په ذمہ شو ستا مال به محفوظ شي زکات ستا په مال کې نه پاتې کیږي گدا تا ورکو الله به تا اجر اندر کی ستا به غاړم خلاص شي ستا د مال حفاظت به مشي او الله تعالی به ستا مالم پاک کی او کوور دې نه کو دا پاتې کیږي نو دا سره د تاوان به کوم دی اوسي سره د تاوان به ستا د مال نه کوم دی اوسي دې مدارس سره ګوره تعاون کوي ښا دا دومره دا نظام چې پولیس بیان کو دا دومره نظام دلته درجه کتب دا دې سره سره چې کوم دی د حفظ او د ناظری ماشومان قسم می دی مخته دا ډیره تعجب خبره چا چې وس کیږي راشي مولوی صاحب ته وې مولوی صاحب ستاسو ټول له کمزوري مولوی صاحب تنخواه څومره ده اوبه ته تاسو خپلم یا به 2000 یا به 3000 یا 5000 موږ د مدرسو هم دغه تنخواهګانې مولوی صاحب دغه یو استاد تنخواه به زه درکوم دا یو استاد تنخواه ته د خپل یا مدنۍ نه
د خپل دین دپاره اسلام دپاره سیسه وباسه. آیا ستا بجټ کې د دین او د اسلام سیسه شته او که نه؟ نن قادیانې خپل 10% بجټ هغه چې کوم دی خپل مذهب ته ورکوي. 10% بجټ 100 روپۍ چې قادیانې وګټي که نه 10 روپۍ چې کوم دی خپل مذهب ته ورکوي. 100 روپۍ چې وګټي 100 ورکوي. لک چې وګټي نه هغه چې کوم دی 100 روپۍ ورکوي. نه 10,000 ورکوي. څومره؟ 10,000 لکه روپۍ چې قادیانې وګټي 1 لک روپۍ چې کوم دی خپل مذهب ته ورکوي. زما او ستا څه حساب دی؟ هماغه د شداد مثال دی. صرف بنگلې او محلات جوړو. شداد چې کوم دی جنت جوړ کو. دې ته رسېدلي وو که نه کیسه درنه هېره ده. دا کیسه درته کوم خپل بیان درته ختمومه. شداد چې څنګه ورسېدو لوی دبدبې او غرور او تکبر سره را روان دی چې تبلیغیانو تاسو ماته جنت یادو د جنت لالچ منا کو. جنت خو ما تاسو ته دنیا کې جوړ را روان دی. یو خپې د دروازې نه دننه ده او بله بهر ده. د اسمان نه یو کړک راغی. شداد سره د لښکره د فوج هر څه سره په هغه ځای هلاک شو مړ شو. ملک الموت نه الله تعالی یو وارې تپوس کوي وایي تا دا دونه روحونه چې کوم دی قبضه کړي په چا باندې د ړم بچ شوی دی او که نه؟ ملک الموت ورته وایي یا الله په 2 کسانو مېړه بلتي شوی. 2 کسان. وایي هغه څوک هغه 2 وایي هغه 2 چې کوم دی وایي الله یو هغه کس و چې مور ورسرې وه په کشتۍ کې او توپان راغی او کشتۍ ماته شوله او دا مور یې په دې یو تخته باندې ناسته وه او دا ماشوم هم وړوکی ماشوم د مور سره په غېږ کې و دا هم ورسره چې کوم دی په یو تخته باندې و. ستا حکم او امر ماته راغی خدایا چې د مور نه روح والا. ما یې چې کوم دی د مور نه چې کله روح واخیستو نو په هغه ماشوم مې زړه ډېر بچ شو. په هغه ماشوم مې زړه ډېر بچ شو. او دویم نمبر په چا د ډېر بچ شوی دی وایي الله شداد 12 کاله کې جنت تیار کو. 100 کاله کې جنت ځان ته تیار کو او یو خپې دروازې نه دننه او بله بهر وه. خدای ستا امر ماته راغی چې دغه ټیم کې ته روح والا. ما ډېر ارمان وکړو کاش چې یو ځلې خو لیدلی و که نه چې یو ځلې خو لیدلی و. زما په زړه ډېر سخت خفه شوی قسم. الله تعالی ورته وایي تا خو په یو کس زړه خفه شوی دی. وایي تا خو 2 یادول. تا خو 2 یادول. اسرائیل ورته وایي خدای یو څنګه دی؟ وایي دا هماغه ماشوم و چې کوم د مور نه د اوبو په طوفان کې په سیلاب کې په دریا کې په کشتۍ کې پاتې شو. دغه ماشوم یو دوبي راوچت کو. هغه چې کوم دی وساتلو چې د 7 کالو شو. شداد د باچا قافله را روانه ده. ماشومانو منډه کړه یو طرف ته بل طرف ته ماشومان لاړو. وایي چېرې باچا قافله را روانه ده. شداد ولاړ دی په یو غونډۍ باندې چې د باچا قافله څنګه ده چې زه یې ووینم زه یې وګورم. عزیزانو محترمو قافله چې څنګه تېره شوله د قافلې نه شاته 2 کسان ځي. پخوا به دغه ترتیب و چې راسنې قافلې والا نه څه پاتې شوي. هغه 2 کسان وکتل یو رانجو سلایي او سرمداني دا چې کوم دی قافلې والا نه غورځېدلې ده. هغه 2 کسانو راوچت کړه هلکه دا رانجه دي یار سرمد او سرمداني ده. بل ملګری ورته وایي هلکه دا سسخا شی به یې لرې کا. وایي مړه وبې ګورو دا ماشوم مخامخ ناست دی ده ته به یې سترګو کې واچو که چرې څه پیدمن شي نو موږ به یې والو کو بېکاره وبې یې غورځو. هغه ماشوم یې راټینګ کو شداد د 7 کالو دغه ټیم کې دغه ټیم د 7 کالو چې کله راټینګ کو د سترګو کې ورته چې کله سلایي وواله شداد ډېر هوښیار و. هغه ته د ځمکې خزانې ښکاره شوې. څه ښکاره شوې؟ په دې سرمدانۍ سره د ځمکې خزانې چې ورته ښکاره شوې نو د چغې کړې وایي سترګې مې راته وسوځولې مړ مو کړمه تباه مو کړمه. کسانو هغه سرمداني او سرما هغه یې په ځای باندې وغورځوله سلایي مو وغورځوله او منډې کړې چې هلکه ماشوم مو خراب کو. چې څنګه هغې لاړه هغه هر څه یې راواخېستل او پلار ته ویلې بابا جانه وایي داسې شی مې پیدا کړی دی چې د سترګو کې ووښې نو لاندې ځمکو کې ولله خزائن السماوات والارض. په دې کې خو ډېر عجیب او غریب کارخانې دي که نه عجایب او غریب. وایي هر څه به راته ښکاري. پلار ورته وایي بچې غږ مه کوه ما سره هم خرج شته. څه شته؟ خرج شته. ته د ورځې ځایونه ګوره نښې پې کوه د شپې به پسې خر بوځو او دغه به چې کوم دی راوباسو
خزانه به چې کوم دی راوباسو هغه به د ورځې ځایونه کتل او د شپې به پلار خزانې راوباسلې ملک شو منبر شو ناظم شو آخره کې بادشاه شو څه شو نو به د خدای اعلان وکړو به دغه شانی خبرې کولې چې جنت جوړم عبدالله بن قرابه رحمت الله علیه فرمایي شاه عبدالعزیز صاحب وی الله تعالی دا خار چې کوم دی د خلکو د سترګو نه چې کوم دی لرې کو ختم کو مکمل رکی کو غیب کو لیکن عبداللہ بن قابر رحمت اللہ علیہ فرمائی یو سو صحابو اغین اوخ رک شو اغین اوخ پسیمن دیوالی دل چی گوری یو خار راہ کارا شو غٹ غٹ مناری دی غٹ غٹ محلات دی عجائب و غریب دی پا دی خار کی چورنن و تل پا دروازہ بانے یاقوت و زمروت و مرجان پراتی دی سادر خور کو دی صحابی یاقوت و زمروت او مرجان چی کم دے تیراواغ استل سونے چراغ استلی شو راغے اگا ٹیم کا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اگا تے ٹولا واقعہ بیان کرا وے چی دسی خار تا تلوں اگا ویلی چی خواہ وے سس ثبوت تے تاثرہ اگا اور تیلی دا یاقوت و زمروت میں تیراولی دی صحابہ پاسی دل امیر المومنین تے ویلی وے اقائی نامدار حضرت محمد ٹولوائی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو کہ ارم ذات العماد ارم خار چکم دے ارم شیر چکم دے اگا اللہ تعالیٰ دے نظرون غائب کرے لیکن زمان صحابوں کی با یہ سو صحابہ چکم دے زیالتا او داغین با او خرک شوئی اگا با دسی صحابی بھی چی دا اگا با سور رنگی پدی سٹ کے بے چکم دے دون تل نشانو نہیں او درمیانا قد بے چکم دے چکل اگا صحابی تا چکم دے خلق او قتل اما اگا کیا ماغا نخوی قربان شم دا آقای نامدار دو دی معجزونا او دی راروانی آلات و بیانی دونا اللہ تعالیٰ دی دا ختمونا پخپل دربار کی قبول کی دا مولی صاحب پا عمر کی دا اللہ تعالیٰ برکت واچی دا مولی صاحب تا عجزانہ درخواست خپل نظریہ برقرار ہوسا میدان جہاد ہر سڑی چکم دے قابل ماتا قابل تعریف کم سڑے چپا دی دور کی پا کم میدان کم چکم دے دین خدمت کی دا زمانہ پارا قابل تعریف تے قسم قابل تعریف تے دا زمانہ پارا صفت تے اگرچہ زمان دا میدان خلق دا جہاد دا میدان خلق دیر کم دی گورے خواہ منگم بس پریخ ہے دے دا ڈیالی جیل مو خوڑلو دا کوارٹ جیل مو خوڑلے دا پیخور جیل مو خوڑلے دا سوات جیل میں خوڑلے دے دا امائی جیلونا میں چکم دے خوڑلی دی وال میں دومرا خوڑلی چکل ناکل دی مرگورو تویما کدا عملہ در تا وسم خکارکم شل کالا مخ کی نخی پکی وسم پرتی دیو قسم دا عرب خدمت مو کڑے دے دا عجم مو کڑے دے دا طولم چکم دے کڑے دے وعیدو لهم مستطاعت من قوة انشاءاللہ نظریہ مو چکم دے اغد جہاد دا فکر و سوچ مو اغد جہاد دے لیکن سمرا شعبی چی دی اغد چکم دے زمان پارا قابل احترام دی خپل نظریہ دے چاہ دا پارا نپریدم اغد پا آغا محنت کے لگیا دی او زب پا دی محنت کے لگیا ما چی زمان چکم دے سوچ او فکر ام اغد دے چکم مفتی نظام الدین شامزی سے بھی لیو کم مولانا یوسف لدھیانی رحمت اللہ علیہ ویلو کم زمان شیخ ڈاکٹر شیخ شاہ صاحب چکم دے ویلو او پسون و اکابر علماء چکم دے ویلو بہرحال دے حکمت ہم سے طریقیوں بسارت چکم دے کسوک رد کئی اگر رد تا پریدا او خپل میدان مخ کی بوزا چا پس مزے ہو قسم خپل نظریہ او خپل سوچ چکم دے برابر کا دا دیر بعد خبری دیر جذبات او دا دیر غصین چکم دے کی دور الحمدللہ زمان دا پارا دیر قابل تعریف تے او مدرسہ کی الحمدللہ منگ سر تر وڑی دوری پوری چکم دے سبکونا پڑا ہوئی زدی ٹولی محلی دا پارا چکم دے مبارک بات ہوئے ما کہ اللہ تعالیٰ استاس دا بچی دیندار کی او نیک عمل دے کی دا دیر بابا جی آگا خبر آخر کی کوما خدایا چاچی پناظر ختمون کڑی خدای تے حافظان کے وے آمین او خدای چاچی پا حفظ بانی کڑی خدای تے عالمان کے وے آمین او چاچی علمون کڑی خدایا تی چکم دے مور و پلار دا پارا دسترگو یا خوالے کے او مستقبل کے دا دین خادمان چکم دے کے رمضان المبارک تا شل روزی غالباً پاتی دی پروردگار عالم دے دا دی ختم قرآن دا محفل پا برکت سرا زمان پر رمضان المبارک کے چکم دے نصیبوں کی اللہ تعالیٰ دے منگتا دیر دیر دا تلاوت او دا عبادت او دا ذکرنو او دا صدقو او دیر خلق کی عمرو تزی دا غی توفیق را نصیب کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین